څنګه خبرې وکړو چې نور خلک زموږ خبرو ته غوږ ونیسي. السلام علیکم خلک لاس پښتو میډیا انفو چینل ته زم ستاسو ورور روحید الله ولیزاده. نن بیا هم غواړم چې تاسو سره یو معلومات شریک کړم چې څنګه خبرې وکړو چې نور خلک زموږ او ستاسو خبرو ته غوږ ونیسي. مخکې له ویډیو شروع کېدو نه مهرباني وکړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او دغه د ټلۍ کوم نشان چې دی دا درس ضروري ووهئ ترڅو زموږ هر نوې معلوماتو څخه برخمن شئ. خبرې کول په نړۍ کې شاید تر ټولو اسانه کار وي، مګر داسې خبرې کول چې نور خلک تاسو ته غوږ ونیسي شاید په نړۍ کې تر ټولو سخت کار وي. په حقیقت کې هم دا خبرې کول دي چې د ډېر غټ مشکلاتو علت ګرځي. د مثال په ډول په یوه کورنۍ کې ناسم خبرې کول د جنګ او یا د جدایي لامل ګرځي. په همدې ترتیب د سیاستمدارانو خبرې په یو هیواد او یا په نړۍ کې د لوی جنګونو علت ګرځي. په همدې خاطر د خبرې کولو اغیزناکه هنر یو له ښه کارونو څخه دی چې باید تاسو زده کړئ. په دوام کې به د خبرې کولو دوه مهم قاعدې په باره کې به وغږیږو. که چیرې تاسو دا مراعات کړئ خلک به ستاسو خبرو ته 100% غوږ نیسي، نو تر آخره پورې لیدونکي اوسئ. قانون یا اوله قاعده: د خبرې کولو ښه وخت او ځای. مثلا د کورنۍ ټول غړي باید د یو سخت کاري ورځ د ستړی او زړه د ماښام ډوډۍ خوړلو په وخت یو بل سره یوځای کیږي، نو تاسو باید کوم مهم خبره هغه وخت کې ونه کړئ، ځکه په هغه وخت کې ټول ستړی او خوب وړی وي. او یا دا چې کوم ډله کې خپل کوم ملګری نه انتقاد وکړئ او یا هغه کم راوړئ. په خبرې کولو کې باید د نورو کارونو په څیر مخکې له مخکې چمتووالی ولرئ. نو بهتره دا د هر کلمو چې غوښتله کومه خبره خپل مخاطب او یا مخاطبینو ته وکړئ، نو مخکې له هغې نه باید فکر وکړئ چې آیا همدا ځای او وخت د دې خبرې په باره کې غږیدل مناسب دی که نه دی. قانون یا دوهمه قاعده: څه چې وایي تاسو باید هغې باندې پوه شئ او یا دا چې ولې دا خبره وکړو. د دې قاعدې لپاره 3 مرحلې شته دي. لومړی دا چې باید د خبرو نه ستاسو مخاطب عمل سوي او ولې. که چېرته تاسو خپل پیغام په یوه جمله کې واضح نشو کړئ، تاسو نه باید خپلې خبرې ودروئ، ځکه چې ستاسو مخاطب په غلط ډول پوهیږي او یا سمو چې ویلی ده صحیح ورباندې نه پوهیږي. دوهم، ستاسو مخاطب وروسته ستاسو خبرو نه څه احساس باید ولري، یا باید د خپلې خبرې نه مو ستاسو هیله خپل مخاطب نه مو څه ده چې څنګه احساس وکړي، آیا هغه غمګین شي یا خوشحاله، عصبي یا حیران، او یا هم ستاسو نه الهام واخلي. که چېرته تاسو غواړئ خپل پیغام مو په صحیح توګه خپل مخاطب ته ورسوئ، باید د دې ډول احساساتو ته جدي توجه وکړئ. او درېیمه مرحله دا چې څه کارونه وروسته د خپل خبرو نه باید وکړئ، یعنی خپل مخاطبین د یو کار لپاره تشویق کړئ، یعنی د کوم کتاب لوستلو او یا کوم توپیر د هغوی په رفتار کې. اساسي مشکل دا ده کله چې موږ خبرې پیل کوو بې مفهوم خبرې کوو او یا بدون د کوم مشخص هدف نه غږیږو. که چیرته ستاسو د خبرې محتوا څومره چې ښه او جذاب وي، مګر که چیرې دا قوانین مراعات نه کړئ، احتمالاً ستاسو خبرې ته به څوک غوږ نه ږدي. تاسو باید د خپلې خبرو طول د خبرې کولو په وخت کې په نظر ولرئ چې څه وخت جګ وي او څه وخت ټیټ وي. کوښښ وکړئ مخکې له دې نه چې خپلو خبرو محتوا ته توجه وکړئ، د طرز او شیوا د هغې ته تمرکز وکړئ ترڅو ستاسو مخاطبین ستاسو خبرو نه خوند واخلي. منندوی یم تاسو نه د دې ویډیو له لیدلو څخه. مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه د ټلۍ نشان در سره ضروري ووهئ ترڅو زموږ هر نوې معلوماتو څخه برخمن شئ. تر بله ویډیو پورې خدای په امان.